د اعلی حضرت باچا ظاهرشاه باچا دوره د افغانستان د تاریخ یوه له امنه ډکه دوره بلل کیږي. خو دا دوره څنګه او ولې په بدبختیو او ناورینونو په راتګ سره تمامه شوه؟ د دې بدبختیو او ناورینونو بهرني او داخلي لاملونه څه وه؟ دا هر څه د دې لړۍ په درېیمه او وروستۍ برخه کې کتلی شئ. د وخت په تیریدو سره ویشت زلمیان غورځنګ په ډلو وویشل شو. د دې ویش تر ټولو ستر لامل د حکومت لخوا د پښتونستان د تحریک سره مرسته وه. پښتونستان د افغانستان هغه سیمو ته ویل کیږي چې نن سبا په پاکستان کې دي او په کال 1893 کې برتانویانو له افغانستان څخه رابیلې کړي وي. دا لامل و چې د ویشت زلمي تحریک غیر پښتون غړو اعتراض پورته کړ چې د تحریک ټوله توجه یوازې پښتنو ته اوښتې ده. د دې اعتراض په ضد کې شاهي کورنۍ هم ونغښتل شوه، ولې چې دوی د پښتونستان د تحریک سره کلکه ماده او خواخوږي درلودله. د 20مې پیړۍ په منځنۍ دوره کې پښتون قام پالنه په رښتیا سره هم په افغانستان کې او هم په پاکستان کې یو لوی نظریاتي ځواک درلود. د ویش زلمي تحریک ویش د غیر پښتنو لخوا پر پښتنو او د ظاهرشاه پر حکومت اعتراضات ځان ته یو شالید لري چې په اړه خبره کول ځکه اړین دي چې د دغه دورې تاریخي پیښو کې تشه پاتې نشي. ډیری لیبرل افغان سیاسیون او پوهان اعتراض درلود چې شاهي کورنۍ د پښتونستان تحریک په هیواد کې دننه د خپلې باچاهۍ د لا ټینګولو لپاره کاروي. همدغه دریځ د پاکستان لخوا په افغانستان کې دننه ښه په خرپ سره خپور کړل شو. په کال 1948 کې په کابل کې د پاکستان سفیر دا دریځ باچا ته وړاندې کړ چې که چېرته افغان حکومت د پاکستان د پښتنو د نمایندګۍ کولو څخه نه پر شا کیږي، نو د پښتنو په منځ کې به دغه سیاسي بیداري د افغانستان پښتنو ته انتقالیږي او د افغانستان پښتانه به هم د خپلو سیاسي حقونو د ترلاسه کولو لپاره د شاهي حکومت په خلاف میدان ته راووځي. خو د شاهي کورنۍ اصل هدف دا و چې د پښتونستان تحریک له لارې د افغانستان په قبایلي پښتنو کې جدیدیت ته لاره هواره کړي. دا ځکه چې د افغانستان هرې پاچاهۍ ته د همدغه قبایلي او ملایي ذهنیت له لارې ستونزې پیښېدلې. ځکه نو د شاهي کورنۍ هڅه دا وه چې د پښتونستان تحریک له لارې د لرو بر پښتنو ترمنځ سیاسي ناره توده وساتي. سره دوی غوښت چې قبایلي او ملایي ذهنیت بوخت وساتي او په دې منځ کې د ټولنیز او اقتصادي جدیدیت مفکوره په خوندي توګه عملي کړی سي. په کال 1953 وروسته لومړي وزیر داود خان د پښتونستان د قضیې په کارولو سره د یو ستر پوځ په جوړولو کار پیل کړ. په دې سره د غوښت چې یو خو به د دغه پوځ لارې د حکومت واکداري د هیواد ګوټ کې ټینګوي او بل به په لاشعوري توګه د جدیدیت پر خوا د ولس فکري لارښوونه کوي ترڅو دوی د یو متحد ملت په توګه د ګاونډي دشمن له حربو خوندي او باخبر وساتي. د شاهي کورنۍ د ځوان کهول په حیث داود خان د روشن فکر افغانانو سره مل سو، چا چې په زغرده سره جدید اصلاحات عملي کول غوښت. خو د روشن فکرانو او د داود خان ترمنځ هم اختلافات ژر پورته سوه، ولې چې روشن فکرانو د داود خان پر مطلق العنانیت اعتراض درلود، خو داود خان د یو مطلق العنان او با اختیاره واکدارۍ څخه نه پر شا کېدی. په دا 10 کلنې دوره کې چې داود خان لومړی وزیر و، د افغانستان اقتصاد زشت زیات پرمختګ وکړ. یاد دې وي چې د 1945 څخه پیل شوي د کراکل پسونو د سوداګرۍ په یو پراجکټ کې افغانستان لا د مخه ګټه کړې وه او د 100 میلیونو ډالرو زیرمې یې ترلاسه کړې وې. دا پیسې په 1950 او په 1960 کې روان د جدیدیت پر پروجیکټ ولګول شولې. په دې دوران کې افغانستان د ساړه جنگ دوو حریفانو شوروي او امریکا څخه هم متوازن ګټې ترلاسه کړلې.
تر 1950 مخکې لا دا دوه هیوادونه لګیا وه چې هغه غریب هیوادونه د ځان ملګري کړي چې تر اوسه لا په یوه خوا کې نه دي ولاړ. دغه دوه هیوادونو د مترقیت یعنی ترقی کولو په نوم یوه مفکوره رامنځته کړله چې دا د ماړه هیوادونو او قامونو ذمهواري ده چې په نړۍ کې د ځپلو هیوادونو سره مرستې وکړي تر څو هغوی هم ترقی وکړي یعنی پرمختګ وکړي. دا په اصل کې دوی په نړۍ کې ځان ته ملګري لټول. داود خان د کمونیزم او سرمایه‌داري نظامونو په کړکېچ اړه نه درلودله. هغه د دې دواړو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کولې تر څو خپل هیواد په ټینګ کړی سي. د افغانستان د کلتور او د تاریخ د یو مشهور امریکایي سکالر لوی دوپری سره په خپل یو مرکه کې داود خان د یو پوه افغان مترقي په توګه خپل اړتیاوې داسې بیان کړلې: افغانستان یو ځپلی هیواد دی، یا خو به موږ د غم خورو یا به دی موږ ټول خوري. دا په دې معنا چې د دویم نړیوال جنگ له لاسه د افغانستان اقتصاد پر نړیوالو مرستو تکیه پیل کړه، ځکه نو له کال 1950 او 1965 په منځ کې افغانستان د نړیوال بانک څخه 80 میلیونه ډالر پور واخیست. دا پور د هلمند پر بند ولګول سو. دا ډول په کال 1955 کې د شوروي ولسمشر خروشچیف د پور ورکولو د اعلان سره سم افغانستان تر 100 میلیونه ډالر زیات پور ترلاسه کړ. دا پور په ټول افغانستان کې د شوروي انجینرانو په مرسته د سړکونو، پلونو، هوایي ډګرونو او کارخانو په جوړولو کې ولګول سو. افغان حکومت د خپل جغرافیایي موقعیت په اهمیت ورښودلو سره د شوروي او امریکا دواړو سره لوبېدی، خو کار یې د یوه لپاره هم نه کوه بلکې خپل مقصد یې په مخه اخیستی و. اخر پای دا لوبه په کال 1980 کې په افغانستان کې دننه د شوروي او غرب ترمنځ په یوه خونړی جنگ په بڼه واوښتله. له دې ټولو اقتصادي ودې سره سره د پښتونستان پر سر د پاکستان سره د داود خان دښمني په ښکاره ډول د افغانستان خلکو ته ګرانه پرېوته. دا ناکراري اخر پای پر کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخ و ډب واوښتله چې له امله د افغانستان اقتصاد د فشار سره مخامخ سو. دغه حالت ته په کتو سره د شاهي کورنۍ غړو او د افغانستان مفکرینو د داود خان له حمایت کولو څخه لاس واخیست او ظاهر شاه هم په کال 1963 کې داود خان د لومړي وزیر له چوکۍ څخه ایسته کړ. دا نو د افغانستان په تاریخ کې د اساسي قانون د 10 کلنې دورې پیل بلل کیږي. په راروانو 10 کلونو کې که څه هم په هیواد کې سیاسي حرکتونه وده وکړه، خو دغه سیاسي حرکت له ځان سره سیاسي ګډوډي هم راوړله. ظاهرشاه باچا چې د خپلې باچاهۍ د 13 کلونو پرتله په دې دوره کې ټولې چارې په خپل لاس کې کړلې، د نوي جمهوریت تر عنوان لاندې د نوي سیاسي پروګرام د پیلېدو اعلان وکړ او په لومړي ځل یې د شاهي کورنۍ څخه د باندې کس صدر اعظم وټاکئ چې ډاکټر محمد یوسف نومېدی. د ډاکټر محمد یوسف په کابینه کې ټول تر ټول غړي د کابل پوهنتون څخه فارغه کسان وو، نو دا ځکه دا کابینه په تعلیمي کابینه سره مشهوره سوه. دا هغه حالت وو چې ویشت زلمي غورځنګ او افغان مفکرینو له ډیر وخته کار ورته پیل کړی وو. په همدغه دوره کې د کال 1964 قانون اساسي یعنی آئین جوړ کړل سو. په دې قانون اساسي کې د ظاهر شاه باچاهۍ ته د آئینی باچاهۍ نوم او درجه ورکړل سو. د دې معنا دا و چې په هیواد کې به د شاهي نظام تر چتر لاندې جمهوریت سیاست روان ساتل کیږي. د دې قانون اساسي د جوړونې لپاره سازګار حالت ځکه ممکن وګرځول سو چې د افغانستان په سیاست کې دخیل 4 مهم اړخونه په خپلو کې د جوړجاړي ماحول ته سره ورسېدل. دا 4 اړخونه دا وو، یعنی باچا، تعلیم یافته اشرافیه، قبایلي او روایتي اشرافیه او شاهي کورنۍ. خو بیا هم څنګه چې د داود خان د سختګیر وزارت اثرات له منځه وتل، د غونګه د دې 4 اړخونو د جوړجاړي حالت کې اختلافات سر پورته کول پیل کړ او د قانون اساسي په دغه ټول 10 کلنه دوره کې حالات نور هم خراب سو. د سیاسي ناکرارۍ دغه حالت د افغانستان پارلمان پر 4 څرګنده او بیل اړخونه وویشي. روایت خوشي یا ټریډیشنلیست په سیاسي نظام کې افغاني کلتور او اسلامي روایات نافذ الغوښت. ماخذین یا اډاپټرز
دا بیا هغه ډله وه چې په غربي پرمختګ یې په افغاني کلتور کې دننه نافذول غوښت. جمهوریت غوښتونکي یا ډیموکراټان دغه ډلې بیا په بشپړه توګه یو جمهوري نظام نافذول غوښت، او لینني مارکسیستان دغه ډلې بیا د کمونیزم د اصولونو سره سم شاهي نظام راچپه کول غوښت او کمونیستي نظام یې نافذول غوښت. دغه څلور سره ډلو د کال 1965 په د مطبوعاتو د ازادۍ د قانون څخه په ګټه پورته کولو سره خپل اشاعت په پراخه کچه دوامداره وساتي. خو کومه ګټه چې د مطبوعاتو له پراخوالي څخه ترلاسه کېدای سوه په ټاکنو کې د رسمي ګوندونو د نشتون له امله زیانمنه سوه. ځکه نو ټاکنې د ګوندونو د ټاکلو پر ځای د افرادو پر ټاکلو ګرځېدې راګرځېدې چې په دې سره ولسي جرګه نوره هم وویشل سوه. دغه کړکېچ هله نور بوج واخیست چې د کمونستانو پر مطبوعاتو د شاهي خاندان په خلاف د کمپاین کولو له امله بندیز ولګول سو. کمونستانو په کابل پوهنتون کې د خپلو ملګرو او زده کړیالانو په مرسته نږدې 2000 هړتالونه، لاریونونه او احتجاجي غونډې ترسره کړلې. د کمونستانو دې فعالیت ته په کتو سره مذهبي ډلو هم سیاسي میدان ته راودانګل او د اخ و ډب چاپیریال ته یې وده ورکړله. همدا مذهبي فکر و چې بیا وروسته په 1980 کې په لسیزه کې جهادي بڼه یې خپله کړله. پر دې لاسربیره د 1960 په پای او د 1980 په لومړي کلونو کې افغانستان د سختترین اقلیمي یعنی موسمي بدلونونو له امله د سختترین لوږې سره مخامخ سو چې د ظاهرشاه حکومت یې نور هم په ستونزو کې راګیر کړی. د افغانستان په چارو پوه امریکایي سکالر لوی دوپری په کال 1980 کې دغه حالت ته په کتو سره ولیکل چې زه پر روان 10 کلونو کې په افغانستان کې یو سختګیره کمونیست انقلاب وینم. په افغانستان کې د امریکا سفیر رابرټ جی نیومن بیا په کال 1902 کې ولیکل چې د ظاهرشاه واک تر 1 کاله پورې دوام نشي موندلی. همدغه و چې 1 کال لا نه و تیر سوی کله چې ظاهرشاه د تداوی یعنی علاج لپاره په ایټالیا کې و. د اکا زوی او پخوانی لومړي وزیر د ظاهرشاه په راپرځولو سره د شاهي نظام د ختمولو او د جمهوري نظام د پیلېدلو اعلان وکړ. په دې سره د افغانستان 2.5 کلن شاهي نظام ته د پای ټکی کېښودل سو. دا 2.5 کلن شاهي دوره د احمد شاه بابا څخه راپیل سوې وه او پر پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه پای ته ورسېده.